پوتین اوکراین له هرې ممکنې لارې خپلو موخو ته ځان رسوم. سلام سړی مشئ، وخت مو پخیر. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له ولسمشر امانویل میکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ماسکو په اوکراین کې له هرې ممکنې لارې خپلو موخو ته ځان رسولی شي. کرملین په یوه وینا پاڼه کې ویلي چې پوتین دغو ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې روسیه به خپلو موخو ته چې د اوکراین غیر نظامي کول او بې طرفي ده دوام ورکوي. په وینا پاڼه کې راغلي چې پوتین دغه ټلیفوني اړیکه کې له اوکرایني استازو سره د مذاکراتو د چوکاټ اساسي شرایط او کړنداره بشپړه تشریح کړې ده. د معلوماتو له مخې روسي پلاوي به د پړاو مذاکراتو کې د اوکراین د بې پرتوب او غیر نظامي کولو باندې بحث وکړي. پوتین مکرون ته ټینګار کړی چې روسیه به په هر صورت خپل ځانګړي پوځي عملیات کوي. نوموړي خبرداری ورکړی که اوکراین هڅه وکړي مذاکرات وځنډوي یا یې اوږده کړي، مسکو به یې پر وړاندې شوي غوښتنو کې نور موارد هم زیات کړي.